आपा वका सहर से नास्ते मौसम खदे ډیر مزیدار او دا موسم دی چې دغه د خپل شاعرۍ هغه تاثر مونږ وایي چې په دا وخت په زړه ستېږي د خپل باران سره تاسو څه فرمایش کوئ ځکه چې سړی راغلی ما سره اوس پروګرام وکړی اسې به نو چې سیلۍ به تیزه شوه نو خلکو نه به ساګ لاړو که نه وایي که نه څه ساګ ته د سیله وړی دی نو ده نه ساګ ټول تلی دی که نه نو اوس ګورو چې دی په شاعرۍ کې څه وایي د خیبر صاحب غزل او د وقاص سحر صاحب خوږ आवाज زبردست 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 جی پرخه ماحول حیران خده وریږي پرخه د وصال شام نه نه ترنم کی جی ها ترنم کې وایم چې ما صرف هغه اډینس لپاره ٹھیک ده ماحول حیران خده وریږي پرخه ماحول حیران خده وریږي پرخه د وصال شان خده وریږي پرخه د وصال شان خده وریږي پرخه ماحول حیران خده وریږي پرخه ماحول حیران خده وریږي پرخه باران خنا دے رازو نیاز بکو باران خنا دے رازو نیاز بکو ننشن اسمان خدے وریگی پرخا ننشن اسمان خدے وریگی پرخا ماحول حیران خدے وریگی پرخا ماحول حیران خدے وریگی پرخا چار دیواری کی دے ملګرو څنګه لیکوال څه خې باران کولې سترګې مې کار نه کوي خو نو شاید دلته راوښتو جی ملګرو دا زمونږ نینې وقاص سحر صاحب چې تاسو ته خیبر صاحب کولې غده او تالیا لکه دې وایي چې ما بغیر امداد ورکړو ډیره مهرباني تاسو دواړو هم چې دلته راغلو او د لطیف په دې منګني کې تاسو شرکت وکړلو نتش ټیبل پروت دی نه او پړه جی اوچته کا لوخ اوچت نو شاید لوخ یې ټول اوچت کا ها نو تو شروع کیو چت هغه هوا وسکو ورته څه پسې چې کوم بریانی مونږ وخوړه چکن بریانی او بوټا بریانی دا ټول هر سمو خوړه صدر بلول نو زلم د خوشته یم د دې مطلب چې زه اوس راغلم نو زه اوس چې اوس بس ویل شي دا ادرک والا کاوس کې پودینی والا اس کې دوه خوراک چو شي کنه هغه پکار ده یاره خزي